د قرآن کریم د تلاوت د شروع کولو لپاره یوه سنت طریقه دا ده چې سړی به په اول کې اعوذ بالله وایي او بیا به بسم الله وایي. قرآن کریم کې الله پاک په سوره نحل کې فرمایلی دی فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. کله چې قرآن کریم وایه نو په الله سره د رټل سوي شیطان څخه پناه غواړه. د الله څخه دا سوال کوه چې الله د شیطان د شر څخه ماته پناه راکړه او ځینې خلاص مې کړه. د اعوذ بالله ویل د قرآن کریم په اول کې ویل مسنون دي. فتاوی عالمگیری دا مسله لیکلې ده په کتاب الکراهت کې چې د بل شي په ابتدا کې اعوذ بالله ویل دا مسنون نه دي، صرف د قرآن کریم د تلاوت په وخت کې. بل کتاب که سړی شروع کوي نو په هغه کې اعوذ بالله ویل مسنون نه دي. د هغه په شروع کې بسم الله ویل مسنون دي، خو الحمدلله د اعوذ بالله ویلو ضرورت نشته. نو اول کې اعوذ بالله ویل دا سنت طریقه ده، او بل بیا وروسته بسم الله ویل. اعوذ بالله ویل ځکه ضروري دی چې شیطان د انسان ډېر غټ دشمن دی او خطرناک دشمن دی. نو په دې وجه د قرآن کریم په اول کې هم د شیطان څخه د پناه غوښتلو امر راغلی دی، او د قرآن کریم په آخر کې هم چې قل اعوذ برب الناس آخري صورت دی، په هغه صورت کې هم د شیطان د شر څخه پناه غوښتل شوې ده. دا ځکه چې دا غټ دشمن دی او د دې دشمن څخه د ځان ساتل صرف په دې سره ممکن دي چې سړی د الله طرف ته پناه ووسي، په بله طریقه ځان نشي خلاصولی. بسم الله الرحمن الرحیم.